یزید په نامه باندې عالم دی، وای هغه به ډېر ژړلې. وای چا دې ته ویلې ته ولې ډېر ژاړې؟ وای دې ویلې چې الله رب العالمین ما ته په قرآن کې دمګي راکړې ده چې تا به زه د جهنم اور ته ورولم. او ولو توعدني بالحمام، کچیر د الله رب العالمین ما ته د حمام او د تشناب دمګي راکړې وې چې انسان د جهنم په ځای به زه تا تشناب ته داخلوم او په تشناب کې به پروت وي. وای ما ته ډېره ژړا پکار وه د دې نه چې زه دا اوس په جهنم باندې ژاړم. که انسان حمام ته یو څوک داخل کی تشناب ته شرط بدل ته پروت نو دا به څومره د سختۍ زندگی. او به الله رب العالمین موږ ته د جهنم د اور دمګي راکړې ده چې تاسو په جهنم ته داخلوم او موږ تاسو خلل چې د جهنم دی د وجه نه موږ نه ژړل. دا دمګي الله رب العالمین په سورۃ المریم کې ورکړې ده. سورۃ المریم کې الله وایي وان منکم الا واردها. الله رب العالمین وایي هیڅ څوک په تاسو کې نشته ده مگر ختما په جهنم ته ورځي. جهنم ته ورتل ګوره دا یقیني دي. الله وایي که نیک دی او که بد انسان دی هر انسان به جهنم ته ورځي. کان علی ربک حتما مقضیه. دا په الله رب العالمین باندې حتمی پوره کوونکې فیصله ده چې الله رب العالمین به دا کار کوي، هر انسان به جهنم ته ورولي. دا هغه آیات دی چې سلف پرې ډېر جړول. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه بارک راغلی دا یو ورځ وای په کور کې ناسو او د خپل خزې په غېږ کې دا سری خدیو او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په جړا شو. وای ډېرې وجړه وای دا خزې مست په جړا شوله. وای دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د خپل خزې ته ویل چې ته ولې جاړې؟ وای د خزې ورته ویل ته جاړې زه ځکه جاړم. وای عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ورته ویل وای ما په قرآن کې یو آیات جوړ وای کوم آیات دی؟ وای آیات دا دی چې وای منکم الا واردها. هیڅ څوک په تاسو کې نشته مگر ختما به جهنم ته ورځي. که په من کې هر یو دی په دې ناستو خلکو کې ختما به یو ځل د جهنم ته ورځو. نجات به څه دی؟ ثم ننجي الذين اتقوا. الله وای به هغه خلک نجات به مزي چې هغه متقین دي به د جهنم نه وځي. جهنم ته ورتل په پولیس سرات باندې دي. هر انسان په پولیس سرات په جهنم باندې ورځي. کني کې انسان وي تقوا د پکې وا په پولیس سرات په پوری وځي او که تقوا د پکې نه ولال به جهنم ته ورځي. جهنم ته ورتل یقیني دي خو لیکن وتل په سبانه دي هغه په تقوا باندې که تقوا په موږ تاسو کې وا د جهنم نه بوزو کني جهنم کې به پراتی. نعمان ابن بشیر رضی الله عنه بارک راغلی دي وای دی ورځ ملګرو ته ویلي چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې خطبه کوله او نبی صلی الله علیه وسلم په دی وګو باندې یو خمیسو شړی پرته و او نبی صلی الله علیه وسلم د ویلي فانذرتكم النار. ای زما ملګرو تاسو ما د جهنم د اور نه ویرولې د جهنم د اور نه مې ویرولې. درې کړه دا خبره وکړه او دومره په جوش سره دا خبره وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وګونو هغه خمیسو شړی پرې وتله او دومره په تیز आवाज باندې وکړه وای حتی لو کان احد بالسوق لسمعه. که یو کس په بازار کې وي مدینه په بازار کې وای دا خبره به د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعه اوریدلې چې دا خبره دومره په جوش سره وکړه. دا ګوره هغه خبرې دي چې په قرآن کې دي. قرآن کې الله وایي فانذرتكم نارا تلظى. الله وایي زه تاسو ته هغه اور نه یېره درکومه چې هغه ګوره لمبې وي. الله په خپله ویلي دي په دې قرآن کې. او هغه انسانان چې د دې یېرې نه او د هغه ایتونو نه چې الله رب العالمین په موږ یېري د دې نه چې عبرت نه اخلي دا ګوره د کافرو خلکو صفت دی. هغه انسانان چې د جهنم د یېرې د وجې نه د دې په زړه کې یېره نه پیدا کېږي دا د کافرو صفت دی. الله قرآن کې وایي والذین کفروا عما انذروا معرضون. الله وایي کافر هغه خلک دي چې په څه باندې دې ته یېره ورکولی کېږي د هغې نه دی اعراض کوي. په څه باندې یېره موږ ته راکولی کېږي مسلمانانو ته د جهنم په اور باندې موږ ته یېره راکولی کېږي. که زموږ په زړه کې یېره پیدا کېږي موږ به مؤمنان یو که نه ګوره د کافرو صفت دی په موږ کې چې کافر هغه خلک دي عما انذروا معرضون د څه نه چې دې ته یېره ورکولی کېږي د هغې نه دی اعراض کوي. او د جهنم دا اور چې دی دا همیش یادول پکار دی. نبی سلام ویلي لا تنسوا العظیمتین. تاسو که دوه غټ غټ څیزونه مه هېروئ. الجنة والنار یو جنت دی او بل جهنم دی. دا دوه غټ غټ څیزونه مه هېروئ. ګوره هر کار چې کوم په هغې کې دا جهنم او جنت ځان ته نه قدروئ چې یاره دا کار زه کوم دا ما جنت له بېګه جهنم له